زه خو به ریګولر زما چې څونه فین فالوورز دي زه به هر مازخام دلته یم چې 7 بجې هغه زه خپل ګیټ اپ کې کوڅوک زما فین مینوال راځي ما سره ټیک ټاک جوړ کوي هر څه کوي. بالکل یارانو دا زمونږ رور دی او 50 کې اونلی یو واحد دا کس دی چې زمونږ میډیا والا مرګرو سره ملاویږي او بیا قاعده دا وی سپورټ هم کوي. نو زمونږ چې څومره سبسکرایبر دي زمونږ مینوال لی کو هغه د 400 واین دي کو د ګل خان واینز دي. تاسو چې دا کومه کله ویل لکه من سره په څنګ کې ناس اوس ښه سر ته راغی علي خان کېناستو د ډېر وخت نه دوی سره د رابطې کولو کوشش رابطه به هم وشوه ډېر ښکلې په مینه به خبرې مو شوې خو د دوی مصروفیات دومره دي چې د مصروفیاتو په بنا باندې به دوی ما ته معذرت وکوي به چې پلان کې ورځ ډینګریر ورځ ورځې به پکې تېرېدې خدای پاک سمون ورکو نن ملو شو د شینا خیبر پیلس هوټل کې. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه چلې اسد الله بھائی خیر ټیک ټاک خیر دی څنګه دی صحت مو ښه دی؟ شکر دی شکر دی. پوره نوم ستاسو څه دی؟ زما جی پوره نوم علي خان. علي خان او ستاسو چې کوم د کوم چینل آنر یا د هغې ګل خان نوم دی؟ د هغې ګل خان نوم دی بالکل. زمونږ اصل کې ته ووایې یاره ټایم ملاوېدل نو نن سبا زمونږ خو فل خال به دغه دوه چینل دي یو 400 واین دی یو ګل خان واین دی نو 400 واین له خو مونږ ټیم دومره نشو ورکولی ځکه هغه خو په یو ورځ کې زموږ ټول ریکارډینګ کېږي بل زموږ د اصلاحي ډرامې چې کمی دې باندې ټایم ډېر زیات لګیا او په دې کې شاټونه چې کمی لکه زه تقریبا په یو ورځ کې یا 10 منټ یا 15 منټ ریکارډینګ کولی شم دې نه زیات نشم کولی او دا چې کم کسانو نه د انټرویو واغېسته دا دومره کامچور انسانان دي دوی ته چې زه یو شاټ ورکم چې هلکه دې شاټ کې تاسو لږ راپرېوتل دي سوکوال دي دا چل دي دا دواړه د هغې نه ځان پټوي نو ټول زور یې بیا مال راځي فایټ چې کوم نو هغه هم پکې زه بیا خو کم په هغې ځان له زړه څخه کم خو دا چې دي دا کامچوره دي لږ یو څو لږه مرکبه یو 10-15 منټ کېږي خو صرف ستاسو یو مرکبه مخکې ریکارډ کړې وه چې هغه وخت کې هم تاسو واینز باندې کار کوو صرف دا ووایي چې تاسو تعلق کوم ځای سره ساتئ یعنی تاسو یې د کوم ځای زه خو بیسک یم 400 وال په 400 کې بیا د شیرپو کلي اوس ژوند کوم ځای کوئ ژوند هم اوس شیرپو کې کوم او بل حیدرآباد کې او دلته د 400 کې د پراپرټۍ کار کوم کار ټیک دی او شکر دی ښه واده مو کړی دی واده م کړی دی او جی بچیان شته یاره بس امید شته انشاءالله شکر دی الله پاک دې درله نیکعمله صالحه قرآن خان او دیندار او باعمله زوی درکړي دا راته ووایي چې د واین زړښته څنګه راغلی ډېرو ملګرو باندې دا تپوسونه کړي وي خو الرډي ستاسو خو شکر دی ښکلی کاروبار دی نو بیا دې فیلډ ته ولې راغلی یاره یو کار دا اصل کې د شوق خبره
دا اصل کې د شوق خبرې زه به چې سکول کې هم نو په سکول کې به مونږ د سټیج شوګانې کولې او په هغې سټیج شو کې به ما فني ایکټ هم کو کمفیرنګ به مې هم کو او د هغې نه زه ورو پروموټ کېدم ما ته ټیچرانو ته ویې یاره میم کو زه د 10 کلاس نه ووتم نو زه به ډایرکټ میډیا جوین کوم او کېدای شي یا خپل فلم به جوړوم نو ما بیا په 2013 کې میرا گاو آدم خیل یو فلم و هغه مونږ شوټ کو اردو کې هم جوړ کو نو شوق او بیا مې د هغې پسې و هغه ټیم خو لکه مطلب یاره نوې ټیلنټ او نوې دغه له خو څوک سپورټ نه ورکوي که نه نو هغه ټوله خرچه هر څه ما وکړله او د هغې نه بعد مې بیا ما سره د میراوز ویو یو یوسف الک دی نو دا لکان ما سره یو ځای شو نو مونږ یو خانس پروډکشن فیسبوک له یو پیج جوړ کړو په هغې باندې ورو پروموټ کېدو لکه هغه ټایم صرف اور واینز روتی دویم په 400 ایریا کې صرف ما واینز کولو کړو لومبه لکه دا گوخر دی عزیر دی صادق دی دوی په 2018-19 کې انټریو کړه نو بیا دوی یوټیوب چینل شروع کړي نو بیا پسې ماته ما فاروق علی کوي تا واینز چلولې وی راځه نو بس هغه نه 2019 سٹارټ مې واغشته او اوس دای 2025 دی نو ماشاءالله شکر دی چینل مې خبر روان دی او د خلکو مینا محبت او سپورټ راته ملاويږي ان شاء الله دا سلسله به دغه شانتي کنټینیو وي او چې څومره تاسو کار کوئ نو هغه نه به تاسو ته نور مینه هم ملاوي ان شاء الله دا راته وایي څنګه چې تاسو وایي کنه تاسو خبره مې کړه معذرت دا راته وایي چې تاسو وایي ما واده کړی دی واده مو ارینج میرج دی که لو میرج دی نه واده خو ارینج ځکه دی چې بس د مور پلار په خوښه مې کړی دی او بل د پلار مې رشته دار لو ته وړې ده کنه نو لو ته خو اتوماتیک وړي چیرې ستا یو جنازه سره نکاح ستو شو نکاح نو دا د قدرت تاړه دی کې بیا زړه کې محبت راځي دا بیا ته نشي ویلی چې یاره دا زما خزانه ده نه خو ښځه خو بېله خبره که نه یو مینه محبت چې څنګه یو انسان چا سره محبت کوي نو هغه شانتې ده او که نه ده شکر دی دا ښکلې خبره ده بالکل دا راته ووایه چې تاسو سره خو رابطه د ډېرو ورځو نه کېده صرف دا پوښتنه درنه کومه چې اکثر ستاسو داسې کریکټر وي که نه چې هغه داسې نیګیټیو کریکټر وي نیګیټیو کریکټر نو آیا تاسو دا ګڼئ چې موږ په نیګیټیو کریکټر کې خلک خوښوي که په پازیټیو کریکټر کې خلک خوښوي یاره زما چې دا څونه ډرامې شو بدنصیبه وشوه چینخاله روانه ده بنګړیواله وشوه نو دې کې خو ما پازیټیو رول وکړو او په پازیټیو باندې خلکو خوښ کړم کوس نیګیټیو زه کولی شم زه د دوی نه ښه لوبولی شم لکه صادق اکثر نیګیټیو رول کوي که نه نو خو زه ویم هسې نه چې بیا زمونږ چې کوم څونه مینهوال دي سپورټرز دي نه هسې نه چې بیا وایي چې یاره ستا سره زمونږ دا دغه نه دی خوښ که نه نو دا نیګیټیو رول خو به انشاءالله کوم خو بیا ایکټر نه شو که نه چې هر یو رول ونه کې نو خامخا دا به پکې راځي د پروګرام په اخره کې تاسو راغلي شینا خیبر پیلستا څه به وایي دغه حوالې سره یاره شکر دی ډېر پرې د زړه نه خوشحاله شو او بل زمونږ په واینز د 400 په واینز کې دا ړومبنی کس دی چې لکه د سټارټ نه چې راغی ښه غریب انسان و زمونږ په شان یو غریب ورو زمونږ نو ماشاءالله په ایکټینګ کې هم دا د مخکې لاړه بیا ځان له دا د مردان کې وټلوخ کو نو سیدای دا سټیپ ځان له اوچت کړه دې پسې کې دی شي بل سټیپ اوچت کړي نو دا ولې دا ورسره د خلکو د پښتنو ورسره مینه ده دله راځي ښه په شوق باندې دلته هوټل ته نو مونږ به هم سپورټ کوو او خلکو ته هم زموږ دا ریکویسټ دی چې هر یو پښتون کو هغه زیم کو هغه تی کو هغه بل دی سپورټ یې کوئ سپک چاته مه ګورئ یو بل سره زړونو کې غداری درغلی مراولې حسد مه کوئ حسد د باندې دا د اوس مې کتل هغه مرګونه چوشو نو دا په حسد په وجه وشو که نه نو یاره ولې یار زه په ګاډي کې ګرځم ته په موټرسایکل ګرځې ته هم وا سره ولې حسد کې دا خو دا عزت او ذلت خدا د برې نه دی یار دا خو د الله کار دی که نه چې اوس تاله موټرسایکل درکړې ستا دغه دغه دی دا خدای پاک تا ته ګوري یار کیدای شي ستا زړه کې څه وي تاله ځکه ګاډی نه درکوي
الله پاک په خپلو کارونو باندې ښه پوهېږي. دقه خبره ده، مین خبره پکې دقه ده. ها علي خان تاسو سره مې زړه مې غواړي چې سمې ډېرې زیاتې خبرې وکړم انشاءالله. خو بیا به ملاقاتونه کېږي. خپلو کتونکو ته ووایه چې څوک د ګل خان اوریدونکي دي کتونکي دي د 400 اواینس کتونکي دي چې دې اړخ ته هم لږ راشي 400 KPK نیوز. بالکل یارانو دا زمونږ رور دی او په 400 کې اونلی یو واحد دا کس دی چې زمونږ میډیا والا مرګرو سره ملاویږي او بیا قاعده د هغوی سپورټ هم کوي. نو زمونږ چې څومره سبسکرایبر دي زمونږ مینوال دي، کو هغه د 400 واینس دي، کو د ګل خان واینس دي، کو د زلمی واینس دي، د هر یو نو دا رور د سره خامخا سپورټ کې دا چینل ولا سبسکرایب کې نو دې سره به دومره چې د زړه تبا مین راځي محبت پر راځي د باغه چې کم ټیلنټ ته هغه به نورم سیوا کیږي. دی به سبا چې ګورم د به مایک راغشتي چې علي خان د ما چینل اوس روان شو شکر دی راشه اوس راشه بل انټرویو راکا او کو نه څوک سپورټ یې نه کوي د ویورز نه راځي نو اتوماتیکلی به دی به بیا دا کار به پرېږدي یار. لکه مطلب سړي ته یو روزګار رواني که نه نو هغه روزګار کې هغه وایي چې یاره زه ترقۍ باندې روان شم زه دا نورم ښه کم نو ته به خپله دا کوشش کوې. نو زمونږ چې څومره کتونکي دي یارانو دا خامخا سره سبسکرایب کې او خو د زړه نه د دا چینل دا ګورئ. ډېره زیاته مننه علي خان، ډېره زیاته مننه. الله دې ستاسو قدر وکړي. اخره کې که ښکلې خبره وي تاسو سره یو ښکلې خبره خو ما پکې خیر دغه منځ کې وکړه ډېرې وشوې خو زه بیا هم ویل غواړم چې نن سبا په ټیک ټاک باندې ټیک ټاک په دنیا کې ما یو داسې څو خلک ولیدل چې هغوی اربونه روپۍ کروړونه نه اربونه روپۍ خلکو ته وویشتې او هغه خلک مو ولیدل په نشو تماشو په دوبۍ کې په عیاشو باندې پروت دی. ما خپل دې ولیدل زما یو څو ملګري دي هغوی ته ګفټینګ وشو هغه خلک لاړل په عیاشو باندې سر شو. نو زه دغه ګفټرانو ته یو خواست کوم چې یارانو ټیک ته تاسو ګفټینګ کوئ خو داسې کس ته وکړئ چې آیا هغه په دې دنیا کې څه ښه کار کړی وي خلکو له څه میسیج ورکړي د پښتو معاشرې دپاره لږ څه کار کړي یاره تاسو لکه مطلب یو انون کس پر راپاسي او هغه تاسو پروموټ کې هغه سبا کنځلې کوي. نو ما وکتل چې دا هغه ګفټر خور مور په خپلو پیسو باندې وکنځلې شو. بالکل هم دغه شان زه نوم نه اخلم یو هم نه ټارګېټ خلک پوه شو زه یو هم نه ټارګېټ خو هغه ځان له په خپلو پیسو باندې د خور مور کنځلې واغشتې. دا دی غټ بیډ اثر دا صرف په ټیک ټاک کې دی. یوټیوب برانډ دی همیشه برانډ چلیدلی دی غلط کس نه پروموټ کوي فحاشي نه پروموټ کوي او ټیک ټاک کې زه به سبا خبر نه یم او زما ماشوم زوی وی هغه به ټیک ټاک کې لایف ته ناست یو کنځلې به شروع کړي. زمونږ په معاشرې باندې یو غلط یو بیډ اثر را روان دی د ټیک ټاک توجه دا به انشاءالله تاسو ګورئ دا پښتانه به ګوري دا به ګوري چې سبا به څوک د لور خور نه نی خبر او هغه به په ټیک ټاک باندې لایو ناستي پښتو حیا عزت غیرت ختم اونلی پارسه د ټیک ټاک توجه پیسې صرف پیسې اونلی پیسہ او د ټیک ټاک توجه ټیک ټاک دنیا داسې خطرناکه. قدرمندو علي خان را سره ناستو تاسو واورید تاسو خوښوي هم نو امید لرم چې تاسو به د دوی په خبرو باندې عمل هم کوئ. چرته بځنه دی وخت کې منګه شینا خیبر فیلس کې موجود یو یعنی دا شینا هوټل کې موجود یو په 400 کې نور ملګری بل هاشي راغلي دی هغوی سره به هم خبرې اترې کوو زمونږ سره اوسئ. قدرمندو زه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ډېر وخت نه شینا خیبر پیلس کې موجود یم یعنی شینا کوم هوټل چې دی په 400 کې هغې کې موجود یم. صادق سورو تاسو ټول به ښه پېژنئ په مختلفو ویډیوز کې تاسو ګورئ په مختلفو هوټلو کې خوراکونو سره دی تاسو کتلی دی نن د شینا خیبر پیلس کې هم موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره مننه کوم او شینا زموږ رور دی او رور له به راځي رور سره به منډه وي رور سره به کومک کې پوه شوي او ماشاءالله مونږ پلو خوړو چې یاره د هېڅ تعریف محتاج نه دي پوه شوي په 100 کې 104 نمبر ورکوم نمبر یې مو 104 او لکه شیش کې خبره نشته څوک ملګري 400 عوام دي را دي
سیخ کباب خو هغې کې خبره نشته چې کنه نه دا خو چې یو سړی راشي په خپل ګوري توبه شنو مبارکي در کوم دله الله دې کامیاب کا او مې او هر شي بدل ته تاسو ته ملاوي کړه یو تاسو کوم تاسو خو دغه خپل خبرې وکړې کنه د شنو هوټل حواله سره صادق تورو ولده تورو زما کلی زما علاقه ده تاسو چې دا کومه کله لکه اسه تاسو مو فريد ما اسه تاسو مو ګایم لکه بل تاسو د کلی نوم د تورو شو تورو د مون کلی دی 400 او کتون کو تبه سوای چې راشي کنه کتون کو ته دا مې 400 عوام ته چې خامخه د دې سړي لراشه علاقه وګوره ډیر خپل پرسکونه زیاده او ډیر کمفورټیبل زیاده چې دوی پکې ناس خوراک کوي مزه به ور کوي او بیا راځي وې شنو راشه چکه ان شاء الله مزه به در کوي خام ډیر زیاته مننه قدرمند دا موږ سره صادق تورو چې د مردان نه راغلی خاص د شینا مجاهد لپاره چرته بزنه د 400 کپی کې نیوز سره وسه قدرمندو موږ سره شین خاله موجود ده چې هغه شین خال خو نشته نه هغه مې روان کړی خو نقلی دی موجود دا چې خلک غپستان باندې وکړي نه سکه شین خاله څنګه خیم الحمدلله بیان ته ویم کې شین خاله بدوانه ګل مکه راته ویل شي شین خاله راته ویل دیواله او اریو راته ویل کوم ځای کې موجود دی 400 کې هغه د شینا هوټل کې نوشهره روډ باندې شینا خیبر پیلس سبا وای شینا حواله سره چې شینا دویم قدم روچت کو مردان کې یو قدم خو یو قدم 400 تر وړو د کاوش باندې څنګه نظر ورکوي بس فعلا هو شینا ته ډېر مبارک وي مې ډېر دی مبارک دانه وی برانچ او زیات کړ د تغبې خلکو او مردان خلکو هغه ډېر زیات سپورټ ورکو عزت ویل ورکو او زمو چې کم 400 خلک او هغه مردان شینا هوټل دل ایته تکلیف ول شلري او یا اډرس نو معلوم نو اوس دا خلکو ته ویما چې تاسو خیر تغبې تاجت نشته مردان ته کم 400 خلک دي نو اغي شینا ته 400 کې په نوشهره روډ باندې عموم هوټل خپل تاسو وزټ کول شي او خپل ته خپل زنده مچلي ملاوي کوم تاسو راځي هر خپل خوراک ملاوي خرکانه ملاوي روټه مو خوړه مو خو خوړل سمو خوړه چاول وی فولو او جی او بس سیخ کباب او چکن ذایقه خپل و ډیر زیات خپل زما ډیر غزه ملای بوټي کې لګ مرچا کیو نو بس خیر مرچکی خدي ګرمي ده کنه دا راته وای چې راشي دلته کې 400 وال کرا نشي جی ولی نه ورته دعوت ورکوي تاسو به کله چکر لګوي دلته کنه نو ما سره خو جوخت زه خو زما ټول د کور نه د 5 من لار ده زه خو به ریګولر زما سونه فین فالوورز دي زما ارما زه خام دلته یم چې 7 بجې هم زه خپل ګټ اپ کې کوڅوک زما فین مینوال راځي ما سره ټیک ټاک جوړ کوي ارڅه کوي نو تاسو بالکل راتلی شي ډیر زیاته مننه قدرمندو دا موږ سره ګلمکه شین خاله بنگړیواله او سفیان قدرمندو چرته بزنه د 400 کپی کې نیوز سره قدرمندو پروګرام هم پدې باندې راټولم هر ځکه چې خادباد بریالیو سه ما یعنی اسد الله جانی زما مجاهد بابک عرف شینا خپل خصوصي دواګانو کې یاد ساته او امید د خپل خل او خسترب نه لره امید د خپل خل او خسترب نه لره چې زمونږ په دواګانو کې بتل تاسو موجود یې او پرېږدم هم په دې دوا سره چې پډیر بخون کی رب ذل جلال مسپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته